Hello, my wonderful students. You are learning English because you want to speak it, right? So, this is a special speaking class, and after watching this video, you will feel more confident speaking English. Let's get started. سلامونه ګرانو زده کوونکو. نو دا هم یو سپیشل سپیکینګ کلاس دی. د دې ویډیو د کتلو نه وروسته به ان شاء الله ستاسو انګلیش ډیر قوي شي او تاسو به په انګلیش کې روانې خبرې شروع کړئ. نو دا هم یو سپیشل سپیکینګ کلاس دی. د دې نه مخکې هم موږ 2 کلاسونه ریکارډ کړي وو چې هغه هم درته شو کوم، هغه هم وګورئ او دا در سره هم وګورئ. نو ان شاء الله ستاسو به انګلیش ډیر قوي شي او تاسو به په انګلیش کې خبرې کول شروع کړئ. نو ویډیو را سره تر اخیره پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. پارت 1 ډیلی کنورسیشن. په اولنۍ برخه کې چې دی موږ سره په ډیلی لایف کې چې موږ کومې خبرې اترې کوو هغه لرو. هی احمد have you seen Ali؟ هی احمده آیا تا علي لیدلی دی؟ لکه ته په خپل ورور پسې یا بل چا پسې ګرځې، بار ته راوځي یو بل کس دې ولیدو هغې ته ووایي چې آیا تا هغه کس لیدلی که نه؟ هی احمد ای احمده موږ غږ کوو ای احمده، نو په انګلیش کې وایو هی احمد. ای احمده have you seen Ali؟ آیا تا علي لیدلی دی؟ I am looking for him. زه په هغه پسې ګرځم. I am looking for him. زه په هغه پسې ګرځم. اوس دلته دا I am چې دی دا د I am لنډ شکل دی. I am اوږد شکل دی long form او I am یې short form دی. I am looking for him. زه په هغه پسې ګرځم. نو هغه درته څه وایي؟ No I don't know. نه زه نه پوهېږم. Where is he؟ هغه چیرته دی؟ اوکې نو پرابلم، سمه ده مشکل نشته دی. یعنې هغې درته وویل چې زه نه پوهېږم چې هغه به چیرته یا کوم ځای کې به. نو ته ورته څه وایې؟ اوکې نو پرابلم، صحیح ده مشکل نشته. I will find him. زه به هغه پیدا کړم، یعنې زه به پیدا کړم. I will find him. زه به هغه پیدا کړم. That's okay. دغه صحیح ده. But what do you want to tell him؟ لیکن ته څه غواړې چې هغه ته ووایې؟ یعنې دا تا چې کومه خبره وکړه چې زه به هغه پیدا کړم، نو هغه بل کس تا ته څه وایي چې دغه خو صحیح ده چې ته به پیدا کړې، خو ته هغه ته څه ویل غواړې؟ نو ته ورته څه وایې؟ nothing special. مهم څه نشته یا خاص څه نشته، یعنې داسې خاص کومه خبره نه ده چې زه هغې ته وکړم. Hey Ali, where are you؟ اوس تا خپله غږ وکړو چې علي ته چیرته یې، یعنې داسې یو غږ دې وکړو چې علي ته چیرته یې. Hey Ali, where are you؟ ته چیرته یې؟ علي درته څه وایي؟ What's up؟ څه خبره ده؟ What's up؟ څه خبره ده؟ دا what's چې دی که نه دا what is دی. What is up یعنې څه خبره ده. نو دا what's لنډ ویل کېږي. What's up؟ څه خبره ده؟ I'm here. زه دلته یم. نو ته ورته څه وایي؟ come here. دلته راشه. let's go to work. راځه چې کار ته ځو. ته ورته وایي چې راځه چې کار ته ځو. let's go to work. راځه چې کار ته ځو. هغه درته څه وایي؟ اوه نو، یعنې هغې داسې یو تعجب غوندې وکړو چې نه، لکه موږ چاته وایو چې راځه کار ته ځو، هغه درته وایي چې نه مړه زه نن دا کوم هغه کوم. نو درته وایي اوه نو today I don't want to go to work. نن ورځ زه نه غواړم چې کار ته لاړ شم، یعنې نن ورځ زما کار ته طبیعت نه لګي، نه غواړم چې لاړ شم. ته ورته څه وایي؟ why you don't want؟ ته ولې نه غواړې، یعنې ولې نه غواړې چې کار ته لاړ شي؟ هغه درته وایي because I am tired. ځکه چې زه ستړی یم. and I want to stay at home. او زه غواړم چې په کور کې پاتې شم. ته ورته وایي that's okay. دغه صحیح ده. but we need to work. لیکن موږ باید کار وکړو. د need to مطلب دلته دا دی چې موږ باید کار وکړو، یعنې ضرورت دی چې موږ باید کار وکړو. نو هغه درته وایي do you know؟ آیا پوهېږې؟ working has put years on me. کار کولو زه زوړ کړم. د دې has put years د دې مطلب دا دی چې د یو شي نه ته ډېر ستړی شوی او هغې ډېر ستومانه کړی. working has put years on me یعنې کار کولو زه زوړ کړم. ته ورته څه وایي؟ اوکې برو، سمه ده وروره. don't worry. اندېښنه مه کوه. don't worry. اندېښنه یا تشویش مه کوه. one day یوه ورځ انشاءالله we will win. انشاءالله چې موږ به وګټو.
one day inshallah we will win inshallah چې موږ به یو ورځ وګټو یعنی موږ به د مشکلات او هر څه حل کو. نو دا پارت 1 تاسو کولای شئ دوباره هم وګورئ. دا ډیر یو ښکلی کنورسیشن دی او د هغه څه باره کې دی چې کوم ورور دی وي ملګری دی وي هغه د کار روزګار نه ډیر ستړی شوی یو ته هغې ته یو حوصله ورکړي او د هغې سره یو مشوره یو دغه غوندې وکړي. نو اوس موږ لرو پارت 2 دویمه برخه common sentences that we use in daily life. هغه عامې جملې یا sentences چې موږ یې په ورځني ژوند کې استعمالو د گفتگو یا خبرو اترو دپاره. اولنۍ جمله Have you finished your work? Have you finished your work? آیا ته خپل کار ختم کو؟ Finished د اخیره کې د ډي نه دی دا لږ غونتې راخلی finished داسې سافټ غونتې ډي به وایي. Have you finished your work? آیا ته خپل کار ختم کو؟ Have you called him? آیا ته هغه ته رینګ وکړ یعنی رینګ دې ورته وکړ دا مکمله زمانه ده یعنی کار دې ختم کړی دی که نه هغې ته د رینګ وکړ که نه. Why you don't come? ته ولې نه راځې؟ Why you don't come? ته ولې نه راځې؟ It's all because of you. دا ټول ستا په وجه باندې. Wait for me. زما دپاره انتظار وکړه یعنی چاته وایي چې لکه ما ته صبر وکړه لږ. Wait for me ما ته صبر وکړه. Can you hear me? ته زما خبر اورې؟ لکه یو چاته لګیا یې که نه او هغه تا ته توجه نه کوي ته ورته څه وایې چې لکه ته زما خبرې ته غوږ نیسي که نه ما زما خبره اورې که نه اورې. Can you hear me? ته زما خبره اورې؟ Listen to me ما ته غوږ شه. Listen to me یعنی ما ته غوږ شه. There is no need to blame yourself. ضرورت نشته چې ځان د نور ملامت کړي. There is no need ضرورت نشته to blame yourself چې ځان دې ملامت وګڼي یعنی ځان دې ملامت کړي. لکه ځینې وخت کې په یو چا باندې یو مصیبت یا یو څه راغلی وي که نه او هغه خپل ځان ګرم ګڼي چې دا زما په وجه باندې نو ته ورته څه وایې چې مړه نور ضرورت نشته چې ځان دې ملامت ګڼي یعنی تقدیري معامله وشوه. نو there is no need to blame yourself ضرورت نشته چې ځان دې ملامت وګڼي. There is no need to work hard. ضرورت نشته دی چې نور سخت کار وکړي یعنی نور ضرورت نشته چې سخت کار وکړي. There is no need to work hard. ضرورت نشته چې سخت کار وکړي. There is no need to call her. ضرورت نشته دی چې هغې جنۍ ته نور رینګ وکړي. هر جنۍ د پاره استعمالیږي یعنی هغې جنۍ ته دا چې دی ابجکټ دی ابجکټ پروناون دی او که دا هر لري کو هم ولګو بیا به وایي چې ضرورت نشته دی چې هغه هلک ته رینګ وکړي. لکه there is no need to call him. ضرورت نشته دی چې هغه هلک ته نور رینګ وکړي. He put me to shame. هغې زه وشرمولم. He put me to shame. هغې زه وشرمولم. I can't always believe him. زه همیشه په هغه باندې باور نشم کولی. لکه چاته وایي چې مړه زه نور همیشه په هغې باندې باور نشم کولی. I can't always believe him. زه همیشه په هغې باندې باور نشم کولی. I can't always accept your words. زه همیشه نشم کولی ستا خبرې ومنمه یعنی زه د نورې خبرې نشم منلی. I can't always accept your words. زه نشم کولی ستا خبرې همیشه ومنم. I can't always solve your problems. زه نشم کولی همیشه ستا مشکلات حل کم یعنی زه نور نشم کولی ستا مشکلات حل کم. I can't always solve your problems. زه نور نشم کولی ستا مشکلات حل کم. If I were you که زه ستا په ځای باندې وی I would help the needy. ما به د هغه غریب سره یا د هغه ضرورتمند سره مرسته کلی وی کومک به مې ورسره کلی وی. If I were you که زه ستا په ځای باندې وی I would help the needy. ما به د هغه اړمن سره د هغه غریب سره کومک کړی وی. نیډي هغه کس چې یو څه ته ضرورت لري غریب وي. If I were you که زه ستا په ځای باندې وی I would change my habits. ما به خپل عادتونه بدل کړی وی. Habits عادتونه
if I were you که زه ستا په ځای وې I would change my habits ما به خپل عادتونه بدل کړی وې if only I had loyal friends I کاش چې ما باوفا ملګري لرلی if only I had د دې مطلب دا دی چې کاش ما لرلی نو کاش کې چې ما لرلی loyal friends وفادار ملګري loyal وفادار friends ملګري if only we had food for eating کاش کې چې مونږه خواړه یا غذا لرلی د خوړلو لپاره if only we had food for eating کاش کې چې مونږه ډوډۍ یا غذا لرلی د خوړلو لپاره I am sick of you زه ستانه ستړی شوم یا ستانه ستړی یم I am sick of you زه ستانه ستړی یم یعنی چې نور د یو چا نه زړه موړي نور نه غواړي د هغې سره تعلق وساتي I am sick of you زه له تا نه ستړی شوی یم یا له تا نه ستړی یم I am sick of work زه د کار کولو نه نور ستړی یم یعنی نور کار نشم کولی بس زړه مې ترې تور دی I am sick of work زه د کار کولو نه ستړی یم نو تاسو کولی شئ I am sick of وکاروئ د دې نه وروسته چې هر څه کاروئ I am sick of sleep زه د خوب کولو نه ستړی شوی یم I am sick of going to school زه سکول ته راتلو نه نور ستړی شوی یم Part 3 درېیمه برخه Some common words that we use in daily life ځینې عام لغاتونه یا words یا کلمې چې موږ په ورځني ژوند کې کاروو appear مطلب دی ښکاره کېدل لکه The sun appeared from behind the clouds لمر د وریځو تر شا ښکاره شو The sun appeared from behind the clouds لمر د وریځو تر شا ښکاره شو The sun مطلب لمر appeared ښکاره شو from behind د شانه د clouds د وریځو یعنی د وریځو تر شا لمر ښکاره شو spend د spend مطلب دی تیرول یا خرج کول که ته اوس چیرته وخت یادوي چې تاسو څومره وخت تیر کو بیا د spend مطلب دی وخت تیرول که چیرته پیسې یادوي چې څومره د مصرف کړي څومره د خرج کړي بیا د spend مطلب دی خرج کول لکه How much time did you spend there تا هلته څومره وخت تیر کو اوس داسې نشو ویلی چې تا هلته څومره وخت خرج کو دلته مطلب دی تیرول تا هلته څومره وخت تیر کو یا Don't spend all the money ټولې روپۍ مه خرج کوه یعنې ټول روپۍ مه لګوه مه خرج کوه Revenge د revenge مطلب دی انتقام یا بدل اخیستل I will take my revenge زه به خپل انتقام یا بدل اخلم I will take my revenge زه به خپل انتقام یا بدل واخلم How much د how much مطلب دی څومره خو یو how much لرو یو how many لرو how many او how much دواړه یو مطلب لري څومره یعنی څومره شي ته ضرورت لري څومره شي غواړي خو فرق یې دا دی how much دغه شیانو دپاره کاریږي چې نه حسابیږي uncountable وي یعنی چې نه حسابیږي او how many دغه شیانو دپاره استعمالیږي چې حسابیږي اوس په مثال کې یا په examples کې پوهوم how much sugar do you want ته څومره بوره غواړې اوس بوره نه حسابیږي که نه موږ how much استعمالوو how much sugar do you want ته څومره بوره غواړې how many people are there هلته څومره خلک دي اوس ګوره how many م استعمال کو خلک خو حسابیږي که نه how many people are there هلته څومره خلک دي دا به people نه وایي ښه people غلط دی people مطلب خلق advise او advice اوس دې دواړو ته ګورئ advice دې کې s دی دا به د z په رقم باندې اخیره کې وایي advice او ډبل چې دی ce لري اخیره کې دا به advice سین به وایي سین advice نو advice اولنی چې دی دا نصیحت کولو ته وایي دا ورب دی او advice نصیحت ته وایي دا noun دی لکه there is no need to advise him نور ضرورت نشته چې هغې ته نصیحت وکړي خو په دویمه جمله کې ګورئ advice is a part of life نصیحت د ژوند یوه برخه ده اوس ګوره دلته noun چې دی د جملې په اول سر کې راځي په اول کې راځي خو ورب چې کوم دی هغه به د سبجیکټ نه وروسته راځي دلته چې دی خپله دا advice دا noun شو د جملې په اول سر کې راغی نو advise
او advice دومره فرق لري. advice هغه نصیحت کولو ته وایي ورب دی او advice noun دی نصیحت ته وایي. swear د swear مطلب دی قسم خوړل یا قسم اخیستل دا ورب دی او swearing به noun دی قسم ته وایي. there is no need to swear نور ضرورت نشته چې قسم وخوري یعنی ضرورت نشته چې بې ځای قسمونه واخلي. there is no need to swear ضرورت نشته چې قسم وکړي یا قسم واخلي. leave پرېښودلو ته وایي یعنی یو ځای پرېښودل یا یو مجلس پرېښودل. leave ترک کول یا پرېښودل. there is no need to leave here ضرورت نشته چې دا ځای نور پرېږدي یا یې خوشي کړي. بل live لرو live ګوره دومره فرق لري دا به دواړه لیف نه وایي. هغه اولنی چې دی که نه لیف دی لیف دا دویم چې دی live دی live. I live in a village زه په یو کلي کې اوسېږم. د دې live مطلب اوسېدل دی. I live in a village زه په یو کلي کې اوسېږم. kidnap اغوا کول یا تختول. kidnap اغوا کول یا تختول لکه یو څوک چې څوک وتښتوي. whom do they kidnap هغوی څوک وتښتوو یعنی هغه کسانو څوک وتښتوو. whom do they kidnap هغوی څوک وتښتوو. نو امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي وي یو څه به مو ترې زده کړي وي په علم کې به مو اضافه راغلی وي. که چیرته تاسو همداسې نور د سپیشل سپیکینګ کلاسونه غواړئ نو ماته په کمنټ کې اوکې ولیکئ او چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ. نو تر بلې ویډیو چې بیا سره میلاویږو د خدای په امان.